نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو. حضرت عمر جړل عمر ازینی انسان چې ډیر سخی کنه ډیر زیات سخت مزاجي خلک چې دل بملا جړه ورزي په خپل ژوندۍ چې دسه انسان اول جاړي نه چې بیا جاړي کنه مخلوقات جړې د خپل ځان سره. ابو بکر صدیق سے منع کوي ته دونه غټ سړی ته جاړي راسکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک داسې پروتو حضرت عمر راغی ته حضرت ابو بکر صدیق ته مجاړ الته حالات خراب. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ادرد خلقته وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نبی علیہ السلام وفات شو. اے خلکو ابو بکر صدیق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کړی دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام وفات شو. تاسو نبی علیہ السلام عبادت کوي چرته نبی علیہ السلام بالکل عبادت مکه واپس مرتد شي او تاسو د الله جل شانه عبادت کوي په الله مرګ ناراضي. حضرت عمر جړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امنه کوم جاړه زبا ولې نه جاړم داسې مخامخ شو نبی علیہ السلام جسم مبارک تا پروتو نبی علیہ السلام جسم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله بأبي انت وامي یا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام زب استا په جدای ولې نه جاړم. لقد كنت تخطب الناس على جذع النخله استا په مسجد نبوي کې یو د کجوري یو تنه اغه ته ډډه والی او د جمعې خطبه بدوي یا رسول الله. بیا فلما كثر الناس اتخذوا لك منبرا کله چې خلک سیوا شو یا رسول الله نبی صحابه کرام استاد پر یو منبر جوړ کو چې کله د خپل حجره مبارک نه وروت یا رسول الله. افلما تجاوزت کله چې اغستنه تا کراس کړو دا غین راوړی دي حن ذلك الجزع بفراقك یا رسول الله. اغستنه پتا پسې جړلی او صحابه کرام دا غي جړه اوریدل او استا په جدای باندې خو اغستنه اغه ونه جړلی یا رسول الله اغتنی جړلی یا رسول الله زب استا په جدای ونه نه جړم. حضرت عمر فحن ذلك الجزع بفراقك يا رسول الله اغه تنی پتا پسې جړلی په مسجد نبوي کې صحابه کرام جړه اوریدل وا فامتك اولى بالحنين اليك يا رسول الله. استا امت خو زیات حقدار دي چې پتا پسې او جړلی استا په جدای باندې ابي انت وامي يا رسول الله زما مور او پلار دې پتا باندې قرباني نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زما خو پیغمبره استاد فضیلت لپاره خدا کافی ده چې ته پیغمبر وي نورم پیغمبرانو نورم انسانان دي اول اغي خطاو کی رست د اغي لپاره الله جل شانه د معافی اعلان. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اغه بوټه اوسکو داغه نه پس ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معافی رستوا خطا مخ کوا او دا ټول انسانانو سره کی خطا اول کی معافی رست کی.